مختلف اوازونه وباسي خو دا صرف او صرف د دې لپاره. سلامونه تاسو ته ډېر مننه. سلام علیکم. وعلیکم مننه کوم. کاموال صاحب تاسو نه ډېر الله الرحمن من محل مدانه تابستان وروسته آستون مسلات څه مننه کوم. دلته ډېر مشکلات ستونزې زیات دي د افغانستان کوېدلې زه باور کوم چې نو پانتانه کان ځوانان راکړ څومره دی باقي عمل د سیارې ټوله پروګرام ته ورته ده خیر یې پوډر ونسکي و دا راته شخصیات نشي توکي هغه باید هغه ګرانو کتونکو نو سروري صاحب سره تاسو د مرکه ولیده نو امید لرم چې تاسو به خوښ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولس غږ چینل کې موږ داسې نن یو ملګری مېلمه کړی دی چې دی مختلف اوازونه وباسي خو دا صرف او صرف د دې لپاره چې تاسو لږ وخاندئ خو خفه پرې نه شئ چې دا د چا اواز وباسي په هغې خو موږ هم خفه کېږو خو نه دا د یو استعداد دی چې کولی نن موږ سره په خپرونه کې نیاز محمد سرور صاحب مېلمه دی. ستړی مه شئ سروري صاحب. سلامونه تاسو ته ډېر مننه راغلی. سروري صاحب محترمه دا راته ووایه چې تاسو څه مختلف اوازونه ستا زده دي وایي کولی شي چې موږ ته یو څو اوازونه یعنې غږونه پیش کړي چې کتونکي هم خوشحاله شي وخاندي پرې چې واقعا دا د هغه غږ دی. نو تاسو اوس د چا غږ موږ ته تاسو ویلی شئ؟ واقعتا ما ته دروند ګران دی. زه توهین نه کوم محمد ډاکټر صاحب غني غږ وباسم ډېر په هغه لهجه سره ځکه دا ما مینه ورسره لرم. دا د توهین لپاره نه کوم زما خوږ ولسمشر دی نو تاسو څه وایئ زه به وکړم. نو بس ته ورځه پې د خیر ده. سلام علیکم. وعلیکم مننه کوم. کاموال صاحب تاسو نه ډېره مننه. زه دا نه وایم زه ولس پېښ یم. افغانستان ما آبادۍ دپاره کوم کارونه چې کوي دا د ولس جوړېدو دپاره ما کوي. افغانستان ډېر مشکلات او ستونزې سره مخامخ نه دی د افغانستان جوړېدو دپاره دی. ډېره مننه ډېر ښه ښه دا خو و چې زموږ د ګران ولسمشر غږ و که نه. اوس راته دا ووایه چې ته د بل چا غږ ایستی شي؟ د پخواني قبایلو سرحداتو چارو وزیر ګل اغا شیرزي غږ ایستی شي. هغه خو زموږ د ننګرهار والي مو یو وخت بس ورځه پې د خیر بسم الله الرحمن من محل مدانه تابستان وروسته آستون مسلات اما تاسو د مسلاتونو سره مخامخ او دلته درنه بارام تاسو د تابستان ورځ لپاره. نو په دې خو زه پوه نه شوم ګران کتونکو امید لرم چې تاسو مې پوه شوي یاستئ. دا خو زبردسته و دی استعداد دی بس خبل بل د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا باغکزی شکریا باغکزی ورځه پې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نه ډېره مننه کوم. دلته ډېر مشکلات ستونزې زیات دي د افغانستان کوېدلې ولس ته باید موږ خدمت وکړو ځکه د ښځو مکتبونه باندې باید دا خلاص کړو ځکه د افغانستان کوېدلی او زوېدلی ملت دی. کاموال صاحب موږ او تاسو وګورو دلته ډېر مشکلات دي ځکه د افغانستان ستونزې زیاتې دي. موږ په امارت اسلامي باندې غږ کوم د نجونو مکاتب خو موږ اسلامي امارت ته ولاړ یو. موږ په ټولو غږ کوو. موږ دا زموږ نظام دی دې باید موږ او تاسو ملاتړ وکړو. هغه ته بهرانیان نه هغه جاهلان نه باید ملاتړ وکړو. مننه ژوندی اوسئ دا وده بس صحیح ده که نه وکیل یې اواز نو ګرانو کتونکو بل شته؟ بل د پوډریانو غږ ایستی شي. پوډریانو غږ ایستی شي. زه مړه پوډري م شه پکې توکل په خدای ځه. ښه د پوډریانو غږ الله چې نه موټر چې زه ونس ګمانو ګاڼه ډېر زه باور کوم چې نو پانتانه کان ځوانان راکړ څومره دی باقي عمل کې دا جمله کې چې بوټون دی د غلا ماته ډېره خوند نه راکوي. کله نارنجانو باغ کې پکې نه معمول نه یې خوند ماته راکوي. وده کېږي پکې که نه
نو په کله ولا چې دا چې ونس کوم ما خوند نه کوي لکه زه یې پوهېدم لکه زما زړه خامه کوي که ما دغه شی که نه خو معلومې چې شکل څېرې کوله پوډرین ته ورته ده خیر یې پوډر ونس کي و دا راته ووایه که نه چې دا خو د پوډرینو ته تمثیل وکړو هغه ورونه چې اوس مثال دې وخت کې نشه کوي په نشې روږ دي وي د هغې لپاره څه پیغام لرئ مننه کمال چې زما پیغام دا د ځوانانو باندې غږ کوم نشو نه وګرځوئ څوک چې دا کارونه کوي زما لومړی قدم کې اسلامي امارت نه غوښتنه دا د هغه کوم معتادین وروڼه چې دي هغه په معتاد دغه شوي دي اخته شوي دي او اخته شوي دي هغه باید زه هسپتالو ته انتقال کړي زما غوښتنه همدغه ده باید دغه کوم څوک چې دا کارونه کوي دا ټابلیټه خرڅوي یا شیشه خرڅوي هر شی نشي توکي هغه باید هغه قصه ونیول شي زه درته ووایم په لنډو کې په جلال آباد هر ځای کې ښکاره خرڅول کېږي زما حکومت غور پرې نه کوي باید غور وکړي زما غږ دا دی ځکه ځوانان په او بیا پیغام مې اوسني نظام نه دا دی ځوانانو ته د کار زمینې کمول څه ځکه دغه خلک په دې اخته کې بیروزګاري ده کار نشته ژوند نشته دلته خلک نشه کوي ښه ډېر ښه دا خو ستا پیغام چارواکو مو واورېدو انشاءالله غور به پرې وکړي دا ښه خبره ده چې ځوانانو ته کار برابر شي او د دې نشي نه لاس په سر شي ښایسته ښایسته ځوانان په نشو روږدي دي که نه نو تا نه یو جهان دوه جهانه درې جهانه مننه چې زموږ خپلوانو ته رالې وو حاضر شو کتونکو سره مې یو څو شېبې په خوشحالۍ تېرې کړې کور دې ودان په مخ دې کچیس کې رابې وړي که نه نو دا الله دې رسي ګرانو کتونکو نو سروري صاحب سره تاسو دا مرکه ولیده نو امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي وي اخرنی پیغام یې تاسو ته ډېر ښه پیغام ورکړو نو تر بلې خپرونې چې بل داسې کوم مېلمه موږ پیدا کوو هغه سره مرکه کوو نو ما ته راکړئ اجازه ته هر چېرې چې یاستئ لوی الله مو مل شه د خدای په امان